ښایي ځینې خلق به دې تقي او پرهیزګاره بولي، ځینې به بیا د فاسق خیال او ګمان در باندې کوي، ځینې به بیا د ګناهکاره او سرکشه په سترګه درته ګوري، خو ته تر هر چا په خپل ځان ښه خبر یې. هغه یوازنی سر یا راز چې بې له تا بل څوک نه دی په خبر، هغه علاقه او تړون دی چې ستا او ستا د رب عز وجل ترمنځ موجوده ده. نو مه د صفت کوونکو په خوږو خبرو ختاوزه او نه د عیب ویونکو خبرې ضرر در رسولی سي. الله جل جلاله د سورة القیامه په 14 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل الانسان على نفسه بصیره، یعنی بلکې انسان پر خپل ځان شاهد دی، د ده اندامونه به د ده عمل بیانوي او د ده د عمل جزا به ورکول کیږي. تعلیم الاسلام رادیو